أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سوارلسم پارا سورة النحل 15 نمبر آیت تے دین مخی آیاتونو کی سلور خبر ذکر شوی. مسئلہ د توحیدم ذکر شوا، عورت په شرک باندیم ذکر شو، بیا صدق د قرآن کریمم ذکر شو چې ګوره دا رښتینی کتاب دی او الله را لېږلی دی. دریمه مسله د باس بعد الموت هم ذکر شوه چې دا انسانان به ټول الله وجني او دوباره به ګوره بیا را ژوندي کوي. څلورمه مسله د رسالت هم ذکر شوه چې دا آخري چې کوم نبی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حق او رښتینی او یقیني پیغمبر دی. تاسو خبرې شوي سلور مسله د توحید، صدق د قرآن کریم، باس بعد الموت یعنی دوباره را پورته کېدل، او سلورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت. دا سلور خبرې مخکې ذکر شوي. اوس مسلسل دی دری آیاتونو کې الله رب العالمین سلور عذابونه ذکر کوي. کم خلق چې دغه سلور خبرې نه مني، یا یو نه مني، یا دوه نه مني، یا درې نه مني، یا سلور واړه نه مني، نو هغه خلقو دپاره الله رب العالمین دا سلور عذابونه ذکر کوي. که مسله د توحید نه مني او شرک کوي، هغه دپاره به هم دا عذابونه دي. که قرآن نه مني، هغه دپاره هم دا عذابونه دي. که دوباره را پورته کېدل نه مني، هغه دپاره هم دا عذابونه دي. او که د نبی علیه الصلاة والسلام نبوت او رسالت نه مني، هغه دپاره هم دا عذابونه دي. سلور قسمه عذابونه الله ذکر کوي. الله وی ویریږئ، ګوره دنیا کې به در باندې دا عذابونه زرا ولم، دې خبرو نه انکار مه کوئ. دی اول کې الله رب العالمین فرمایي افامن الذین، آیا امن کی دی اغا کان مکر السیئات چې مکرونه کوي د بدو کارونو. مکر السیئات نه مراد دغه مخکې کارونه دي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به قسمه قسم اعتراضات کول. کله به ورته ویل تا ځکه نه منو چې ته سړی یم یو نبی می، موږ تا نه منو. کله به د قرآن نه انکار کو، کله به ویل چې مړه دوباره را پورته کېدل خو پکې بیا نشته دی. او په مسله د توحید به نه منله، شرک به کو، دې ته وایي مکر السیئات. الله وایي دا کم خلک چې دغه بد کارونه کوي، نو افامنا، آیا دا خلق په امن کې دي؟
د سشي نه په امن کې دي. نو اوس هغه څلور عذابونه ذکر کوي. الله وایي د دې څلور عذابونو نه به دا دوی ما نه ځان بچ کیسو، ځان به امن کې وساتي. اول عذاب ان یخسف الله بهم الارض، دا چې خخ به کي الله تعالی دوی الارض په دې ځمکه کې. خسف وایي چې دا ځمکه انسان ځان ته راکاږي. او قرآن کریم کې داسې راغلي دي په دې 6 پاره کې چې یو لوی جابر ظالم انسانو او د هغه نوم قارون. الله رب العالمین ځمکې ته حکم وکړه چې دا قارون راکاږه، نو هغه یې لاندې ځان ته راښکلی و. دغه رنګ دی امت کې هم داسې شوي دي. کله کله الله رب العالمین زلزله راولي، نو که خیال هم کړي د زلزلې په ذریعه باندې ځمکه څه شي وشلیږي که نه. مخکې راغلی و د کشمیر علاقو طرف ته، نو هغه ګاډي پکې سم نیم ورننوتي و. دې ټولو ته خسف ویلی کېږي. الله وایي د دې نه به بیا څوک ما نه ځان په امن کې وساتي. انکار مه کوئ د دغه مسلو نه. یعنې زه به دا ځمکې ته حکم وکړم او تاسو ټول به لاندې راکاږي. او دا زلزلې او دا کارونه چې الله کوي دا د انسانانو د ګناهونو د وجې نه کېږي. کله چې ګناهونه عام شي نو الله بیا داسې عذابونه راولي. دویم عذاب او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، یا براشي دوی ته عذاب د داسې ځای نه لا یشعرون چې دوی به نه پوهېږي. الله وایي د خسف نه علاوه به در باندې ګورې بل عذاب راولمه، یا به در باندې طوفان راشي، یا به در باندې قسمه قسم مرضونه وغیره راولم. او من حیث د داسې ځای نه بیا راولم چې ستا به ګمان هم نه، ستا به ذهن کې هم نه چې لا د دې طرف نه هم په ما باندې عذاب راته. الله وایي ګوره سم شه، ګینې دا عذاب به در باندې راولم. دریم ذکر کوي او یأخذهم فی تقلبهم، یا به اونیسي دوی لرا فی تقلبهم په اوړېدو راوړېدو د دوی کې. تقلب خو اصل کې په عربی کې اوړېدو راوړېدو ته وایي. سړی چې داسې اوړي راوړي دې ته عربی کې تقلب وایي. د دې دوه معنی دلته مفسرین کوي. یو معنی دا ده تقلب دې ته وایي الله وایي دا انسان به په سفر باندې رواني، یا به په ریل ګاډي کې سفر کوي، یا به په ګاډي کې سوري، یا په بل څه باندې. الله وایي دغه وخت کې به ورباندې زه عذاب راولم، دی به راونیسمه. دې ته وایي تقلب. دویم معنی دا ده چې دی به اودی په خپله بستره باندې، په دې بستره باندې هم سړی اوړي راوړي که نه، نو دی به اوړي راوړي، خوب به وله نه ورځي، کله په یو ډډه کله په بله ډډه. الله وایي په دې دوران کې به ورباندې زه څه راولمه عذاب. دې ته تقلب ویلی کېږي. نو الله وایي کله چې دې زه راونیسم په داسې حالت کې فما هم بمعجزین، پس نه دي دوی عاجز کوونکي الله لره. الله وایي بیا ما نه ځان دی نشي خلاصولی، ځکه الله به څوک عاجز کړي، الله خو زورور دی. څلورم عذاب او یأخذهم علی تخوف، یا به اونیسي دوی لره علی تخوف په یره د دوی سره. د دې دوه تفسیر دي د تخوف. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه وایي تخوف په معنی د تنقص سره راځي. تنقص په عربی کې کموالی ته ویلی کېږي. یعنی الله وایي څلورم عذاب به په دا راولمه چې په مالونو کې به هم کموالی راشي، په انسانانو کې به هم کموالی راشي، په فصلونو کې به هم کموالی راشي. څه مطلب؟ الله وایي داسې وبا ورباندې راولم چې انسانان به پکې کم شي، مړه به شي. داسې وباګانې راغلي که نه، دې کرونا کې څومره خلک لاړه، که وو که نه وه، خو یو عذاب خو د الله د طرفه که نه، بیماري خو وه که نه، ډېر خلک یې پکې حساب کړو. دا عذاب د الله د طرفه. دغه رنګ کله الله رب العالمین د طاعون وبا راولي او بیماري ده، ډېر انسانان هغې کې لاړ شي. کله الله رب العالمین سوکړه راولي، داسې سوکړی چې بالکل فصلونه نه وي، که وم شي نو سخت کالم غنمو ته خیلو، هغه پټي چې هغې به 40 منه غنم کول، سخت کارې 15 منه کړي.
الله وی دا زما عذابونه دي ګوره زه راولم سم شي. دې ته تخوف ویلی کېږي په معنی د تناقص د کموالي. دویم تخوف دا اصل کې د خوف نه دی، خوف یری ته وایي په عربی کې. نو الله وی داسې عذاب به ورباندې راولم چې د دشمن یره به په دوی باندې غالب شي. دشمن به راځي ستا په ملک کې به دماکې کوي، نو یریږي به، ژوند به په خپل کور کې په سکون سره نشي تېرولی. دشمن به راځي د بره نه به در باندې بمباري کوي، په خپل کور کې به د یری ژوند تېرې. دا څلور عذابونه الله ذکر کړل. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یقینا رب ستاسو خامخا شفقت کوونکی او رحم کوونکی دی. د دې جملې مطلب دا دی، الله وی دا څلور عذابونه دي، الله وی زه دا سمدس په انسانانو نم راولم، مهلت ولا ورکومه. او دا مهلت ځکه ورکوم الله وی زه په دې خپلو بندګانو باندې رؤوف یم. رؤوف وی شفقت کوونکی ده او رحیم وی رحم کوونکی. الله وی سمدس انسان نه رانیسم، مهلت ولا ورکوم. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله لا یملی للظالم، وی دې ظالم انسان ته الله رب العالمین مهلت ورکوي، صبر ورته کوي، او دې خوشاله چې یاره ګوره زه ظلمونه کوم، زیاتې کوم، او الله راته هیڅ هم نه وایي، نو دې ښه مش شي. نو چې کله مش شي نو وی بیا الله رب العالمین راونیسي، بیا ته څوک ګوره نشي خلاصولی. ان بطش ربک لشدید، الله وی زما نیول ډېر سخت دي. نو چې ګناهونه دې کول او هغې سره سره د صحت هم روغ، په حرام خورۍ باندې د مال ګټو خود در سره سیوا کېدلی، نو خوشحالیږه چې دا زه ښه کار کوم، او د الله د طرفه خو په ما باندې عذاب نه راځي. نه، الله دله مهلت درکړی دی چې زه اوس به سم شي، توبه به وباسي، اوس به سم شي، او چې بیا راونیولې که نه ګوره بیا خلاصی نشته. افامن الذین مکروا السیئات، آیا امن کې دي هغه کسان چې مکرونه کوي د بدو کارونو، ان د دې خبرې نه یخسف الله بهم الارض، چې خخ به کي الله تعالی دوی په دې ځمکه کې، او یأتیهم العذاب، یا براشد دوی ته عذاب من حیث د داسې ځای نه لا یشعرون چې دوی نه پوهېږي، او یأخذهم فی تقلبهم، یا به اونیسي دوی لرا په اورېدو راوړېدو د دوی کې، فما هم بمعجزین، پس نه دي دوی عاجز کوونکي الله لرا، او یأخذهم علی تخوف، یا به اونیسي دوی لرا په یره د دوی کې. فإن ربکم، یقینا رب ستاسو لرؤوف الرحیم، خامخا شفقت کوونکی او مهربان دی. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. د دې زینا تقریبا د 64 نمبر آیت پورې دا دریم باب ذکر کیږي. 2 بابونه تیر شو، په دې باب کې غټه خبره بدا ذکر کړي چې اول پکې نقلی دلیلونه راوړي د پاره د مسلې د توحید، او د دې دلیلونو خلاصه اصل کې دا ده الله ثابتې دا خبره چې دا ټول عالم چې دی، که انسانان دي، که پیریان دي، که حیوانات دي، که ونې دي، که بوټي دي، که غرونه دي، الله وی دا ټول زما د حکم تابع دي. ګوره د آیت کې درته اوس ثابتې. دویم په دې آیت کې چې کم خلق د الله سره شرک، خاص کر نظر د غیر الله د پاره مني او د ځان نه حلال حرامي په هغوی باندې به هم رد ذکر کیږي. په دې باب کې دا غټې خبرې ذکر کوي. دا 3 آیاتونه مسلسل چې کم دي دیتا آیاتونه د سجدې ویلې کیږي، او کم انسان چې دا 3 آیاتونه اولولي نو په هغه باندې بیا لازمي چې دی به سجده د تلاوت کوي. نو زمونږ دا درس دی که دلته خو تاسو واورېدو، او کم خلک په کورونو کې واوري دا آیاتونه، که هغه نارینه‌ی که هغه زنانه‌ی، نو هغه باندې لازم دی چې هغه به سجده د تلاوت کوي. سجدې د تلاوت اسانه طریقه ده، هغې دپاره غوږونو ته لاس پورته کول نشته، خو بس یو سجده ده که نه، او بدرېږي او ډایرکټ به راښکته شي
الله اکبر به وي راخکته بشي سجدې ته بخکته شي سجده به وکړي نو د سجدې چې کوم خپل دعا ده کاغه د درتله نو ډیره ښه ده سجده وجهي للذي دغه دعا ده کنه درتله نو دا پکې وایي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بس سر برا پورته کې سلام ګرځولم نشته دا سجده د تلاوت اسانه طریقه ده نو قرآن کریم کې 15 سجدې دي نو کله چې سړی لولي په دغه طریقه باندې به سجده د تلاوت کوي کوشش کوي چې سمدسې کوي لیټ کوي مو تاخیر پکې مه کوي د 3 آیاتونو ته آیاتونه د سجدې ویلې کېږي ځکه چې په دې کې د سجدې مسائل ذکر دي نو اول الله ذکر کوي اولم یروا آیا دوی نګوري الی ما خلق الله من شیء هغه ته چې پیدا کړی دی الله تعالی من شیء د یو سیزنا د شیء نه مراد هغه سیزونه دي چې د هغې جوسی بدن او جوسه لري غټي لکه انسان شو د دم جوسه ده که نه بدن دی ونی بوټي چې کم شو د دیم جوسه ده او بدنونه شته دا آبادیانی دیوالونه چې کم دي نو د دیم څه ده جوسه ده نو د شیء نه مراد به دغه سیزونه ځکه یتفیع ظلاله اوړي راوړي سورې د عن الیمینی د ښي طرف نه والشمایل او ګس طرفونو ته الله وی هغه سیزونه کم چې د جوسې والا دي غټي لکه د ونې سورې شته که نشته د انسان د بدن سورې دا شته دي د دیوالونو آبادیانو سورې شته وره د آیت ډېر د عقل آیت دی الله وی ای انسانانو تاسو دغه سیزونو ته خو لږ وګورئ الله وی د دغه سیزونو د سورو ته وګورئ دا سورې چې کوي دا سورې به څه کوي یتفیع دا به اوړي راوړي ظلاله سورې د دې عن الیمینی د ښي طرف نه والشمایل او ګس طرفونو ته او دا بیا څه کوي دا سورې سجدا لله سجده کوي د پاره د الله ګوره مثال دا دی پویم کم کله چې سحر دا نور راوخیږي نور د کم طرف نه راخیږي مشرق نه راخیږي دې طرف نه نور چې راوخیږي نو دغه وخت کې د خپل سوري ته د بدن وګوره داسې ودرېږه او قبلې ته مخ که نو چې نور راوخیږي او قبلې ته دې داسې مخ کو نو ستا د بدن سورې به ستا ګس طرف ته راځي سبا په دا ټرای وکئ ګس طرف ته به بدن سورې راځي دا انور چې کله د مینس ته راشي د غرمې ټیم چې په دې وخت کې سوچ کوانو د بدن سورې به د ښي طرف ته راځي کله چې د انور د پریوتو په وخت کې شي ماښام نو دا سورې به د نه وروستو پاتې کېږي نو دا سورې څه کېږي تاویږي را تاویږي الله و انسانانو دغې ته خو لږ وګورئ که نه نو دا که د ونې د بوټي سورې که د دیوالي او که د انساني دا ټول په دې طریقه دی الله و یتفیع اوړي راوړي عن الیمینی د ښي طرف نه والشمایل او ګس طرفونو ته دا تاویږي څه کوي سجدا لله سجده کوي د پاره د الله او وهم داخرون او دوی عاجزي الله وی دا ټول شیزونه که ونې دي که بوټي دي دا ټول ما ته سجده کوي او ما ته عاجزي کوي نو انسانه ته ولې ما ته سجده نه لګې ګوره دا ټول عالم د چا د حکم تابع شو د الله د حکم تابع شو دا مه وایه چې دا هسې ونې بوټي دي او راختلي دي نه دا ټول د الله د حکم تابع دي اوس مزید وضاحت کوي ولله یسجد ما فی السماوات وما فی الارض او خاص الله لره سجده کوي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په دې ځمکه کې دي الله وایي که په دې اسمانونو کې څه دي او که په دې ځمکو کې څه دي دا ټول الله ته سجده لګوي اگر چې ما او تا ته خو صرف د انسان سجده په نظر راځي دا نور په نظر نه راځي خو الله وایي دا ټول ما ته څه لګوي سجده لګوي من دابة والملائکه د زنده سر نه والملائکه او ملائکې الله په دې ځمکه باندې چې څومره زنده سر دي زنده سر څه مطلب ساګانې پکې دي او ګرځي الله وایي دا ټول ما ته سجده لګوي والملائکة او ملائک هم الله ته څه لګوي سجده لګوي نو زنده سر په ځمکه کې شو ملائک بره په اسمانونو کې شو
د دې ملائکو باره کې اوس الله رب العالمین بعض صفات ذکر کوي وهم لا یستکبرون او دوی لویی نه کوي الله دا ملائک چې څومره دي دوی تکبر او غرور نه کوي ګوره ملائک داسې یو مخلوق دی چې دا معصوم دي د هر قسم ګناه نه قرآن کې الله ویل لا یعصون الله ما امرهم الله وی ملائک زما داسې مخلوق دی چې زه ورته څه خبره کوم دوی نافرمانی نه کوي نو الله وی دا ملائک داسې یو مخلوق ما پیدا کړی چې لا یستکبرون دوی تکبر نه کوي نو اشاره د دې ته چې انسان ته ولې تکبر او غرور کوي چې داسې معصوم خلق دی او بیا هم دوی تکبر او غرور نه کوي بل یخافون ربهم من فوقهم یریږي دوی د رب خپل نه من فوقهم چې بره په دوی دی دا ملائکو دا د الله نه یریږي سره د دې نه چې دا د ګناهونو نه خو پاک دي که نه سره د دې نه چې الله ملائکو ته عذاب سزا نه ورکوي پاک خلق دی بیا هم د الله نه دومره یریږي ولې یریږي من فوقهم الله د دوی د پاسه دی د دې نه یریږي چې الله په موږ باندې غالبه دی زورور ذات دی ویفعلون ما یؤمرون او کوي دوی هغه څه چې دوی ته حکم کیږي ملائکو ته چې الله کومه خبره کوي بس دوی د هغې تابعداري نو اشاره شوه دې خبرې ته د آیاتونو مقصد دا دی الله و چې دا ونې دا بوټي دا غرونه دا حیوانات دا ټول ما ته سجده کوي او ملائک زما د حکم دومره تابع دي نو انسانه ته ولې ما ته سجده نه کې 5 وخته مون مې در باندې فرض کړی دی چې سجدې دي او ته نه کې او د الله نه علا وزي قبرونو تخته کېږي نو ته سجدې لګي الله وی داسې مه کوه افامن الذین آیا امن کی دی هغه کسان مکر السیئات چې مکرونه کوي د بدو کارونو ان د دې خبرې نه یخسف الله بهم الارض چې خخبه کی الله تعالی دوی په دې ځمکه کې او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون یا براشي دوی ته عذاب د داسې ځای نه چې دوی به نه پوهېږي او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین یا به ونیسي دوی لرا په اورېدو راوړېدو د دوی کې پس نه به دوی عاجز کوونکي الله لرا او یأخذهم علی تخوف یا به ونیسي دوی لرا په یره د دوی کې فإن ربکم لرؤوف الرحیم یقینا رب ستاسو خامخا شفقت کوونکی او مهربانه دی اولم یروا الی ما خلق الله من شیء آیا نګوري دوی هغه ته چې پیدا کړی دی الله تعالی د یو څیز نه یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل چې اوړي راوړي سورې داغو د ښي طرف نه او ګس طرفونو ته سجدا لله سجده کوونکي خاص الله لره وهم داخرون او دوی عاجز کوونکي ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض او خاص الله لره سجده کوي هغه څه چې په اسمانونو کې او هغه څه چې په ځمکو کې دي من دابة د زنده سر نه والملائکة ملائکې ټولې وهم لا یستکبرون او دغه ملائک ځان لوی نه ګڼي یخافون ربهم یریږي دوی د رب خپل نه من فوقهم چې بر د دوی دی ويفعلون او کوي دوی ما هغه څه یؤمرون چې دې ته حکم ورکړی کېږي